یو بل صحابي دی حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه جبرائیل علیہ السلام ناسته رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې کې ابو ذر صاحب روان دي پیغمبر اسلام ته وایي یا رسول الله هذا ابو ذر قد اقبل نو ابو ذر روان دي نو پیغمبر اسلام ته وایي او تعرفونه جبرائیل ته پیژنې نعم هو اشهر عندنا منه عندكم دا خو په اسمانونو کې ډیر مشهور دی په ځکه کې څونه پیژنې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل بماذا نال هذه الفضيله دې دومره غټ مقام ته دې څنګه ورسېد چې اسمانونو کې خلک پیژني وای فرمایل لصغره فی نفسي دا سړی په خپل نفس کې ځان ډیر عاجز ګڼي دا څه مو وایي ما پیژني ته څوک ما زبردست راځه کوم هیڅ نه ته څه شي مړه کمزورې سړی یو میګي دی چې بیا ځان نشي ګرولې یو ماشه دی چې بیا پړسېږي یو خټه باندې دړ راغی بیا هیڅ نشي کولی ډیرو ملکانو ته وایم ډیرو پروفیسرانو وکیلانو ججانو ته وایم تکبر مه کوئ تکبر زما د رب خاصه الله زموږ ستاسو سره د بندګۍ خاصه یې ښې ده چې زه غریب یم زه فقیر یم هسې دا خلک پیژني چې ته ملک سیوي هسې خلک تا پیژني ته جرګمار یې هسې خلک تا پیژني چې ته خلکو له روغې کوې تکبر مه کوه عاجزي په ځان کې پیدا کړه لصغره فی نفسي دې په ځان کې ډېر عاجزه دی زه ډېر غریب یم زه ډېر فقیر یم یو سړی را روان دی بل ته ته ما پیژنې پیژنم دی وی څوک یې وی ته هغه مشین چې تا ته قیمتي شي څوک واچي سر ورته بیا کتی نه شي بس د دې وجه نه علما وایي هر متکبر له دا پکار دي چې دې بیت الخلا ته لاړ شي او دې بولو برازو کې چې دې ورته لږ وګوري چې زه دا سړی یم بس دا خو د خدای شکر دی چې تاسو موږ په دې معاشره کې عزت را کړی دی دوه کسان زموږ د لاسونه وي دوه کسان زموږ لاسونه ښکلي دا د خدای شکر ده ورنه موږ ډېر کمزوره خلک یو